سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې روغ وئ نو راغلی نبوي جومات په څنګ کې دا د نبوي جومات مې مخکې درښولی وم هغه خوا دی وینې دا نبوي جومات دی او د نبوي جومات په دغه کونج کې دلته د جنت البقی دی جنت البقی ورته وایي آفرین او هغه خوا کې بیا هم د همدغه جومات په څنګ کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنه د دوی قبرونه دی هلته او خلک ورځي او شپې ورته سبا کوي او شپو دلته پاتې کیږي دا اوس موږ اخته یو او نوبت نه راځي ځکه چې ډېر خلک دي نه زرګونو خلک دي لکونو خلک ورته ولاړ دي نو تاسو څومره وخت ورته منتظر یې دي چې ورشئ او دیدن یې وکړئ دا خو داسې روژه لمانځه بعد یو ورځو سلامي ورکړو بیا راځو ګای دوه وارم ځو لکه هلته مکې کې طواف کړو دلته موږ دغه دی بس ځو سلامي باندې حاضري هغه کو بیا وځو د باندې بیا ځو نو کله به وار به کله درسي چې ورسئ د نږدې نه یې وګورئ نږدې نه پرېږدي دلته بند دي جالۍ لګولې دي او دا ملګري چې دی په دې هم سر نه خلاصېږي چې دلته خو نن سبا د انټرنیټ دنیا ده په انټرنیټ کې یو اپ دی هغه به ډاونلوډ کوي بیا به هلته نوبت نیسي خو هغه هم وخت نیسي هغه هم نو داسې زر نه کېږي نه شپږ ورځې مخکې باید وکړي او که نه وي دوی په همدې باندې راځي دي چې همدلته پورته وغوي او که خدای مهربان دی که دیدن هم وشو که نه ګرد د کرونا بعد دا دونه سختي وسو مخکې د سختي نه و دلته د کرونا څخه بعد دا سختي وسو د پونه شروع شو دا څوک در سره راغلي دي دلته ستا سره زه هم غلام علي باید غلام علي ستا ورور دی نه دغه دی ورور دی دی څه نومېږي عبدالقیوم نومېږي نو ته پښتو خبرې کوې تاسو خو اصلا بلوڅ یې پښتو د جبلابي نو پښتو دې څنګه خبرې باندې پوهېږي پوهېږم ډېر او ستا نوم وبخښه عبدالقیوم او ستا نوم خو محمد نادر عبدالقیوم زه یو څه خبره کوم ته ویډیو جوړ او آفرین او ته به هم راته نوم ووایې او زما نوم غلام علي دی زه دلته راغلی مبارک علیه السلام روزه ته زما زړه کې یو خبره د ماوله دا دونه ښایسته ځای دی دلته یو څه خبر وکړم هغه خبره دغه دی چې سړی چې دلته راسي نه دلته 2 رکعات تحیت الوضو دپاره پهلا نیت وکړي دلته چې ډایرکټ چې رالي پهلا ادب سره راسي بیا چې هغه دا ستړیا دی نه هغه بیا پهلا ہوټل ته ځي ښه زبردست کالي کپړې نوي اغوندي عطر لګي خوشبو لګي بیا داسې ژړا باندې او داسې زور سره نه راځي بالکل آسته احترام باندې به راسي هلته چې رالي بیا پهلا ګرده سموخ ته 2 رکعات تحیت الوضو دی دا هغه نماز دی چې مبارک علیه السلام کې خپل اجرت راتله اذان ټایم سموخ ته 2 رکعات تحیت الوضو کوله بیا هغې بعد اگر مطلب زوار ټایم نه و بیا 2 رکعات صلات الماجد دی هغه هم ډېر ضروري نماز دی بیا هغې بعد چې دی مبارک علیه السلام روزه ته سلام کوي هغه سلام کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الله الصلاۃ والسلام علیک یا نور الله دا مطلب آسان درود شریف دی دا بسړی هلته وایي بیا هلته چې دی لاس پورته کوم دلته دې د وجه منع کوي لاس صرف الله د خوا وویږه بس ګرد مالک الله دی هلته دعا به کوي درود به وایي بیا څنګ ته ابوبکر صدیق حضرت عمر قبر دی هلته هم به سلام ورکوي السلام علیکم یا ابوبکر السلام علیکم یا عمر دا به دعا هلته هغوی ته هم به سلام کوي بیا هغه ځای څه چې رالي بیا دا احترام ځای دی دلته به خپل کور مسجد کې جماعت کې به د کښېنې یو 10-15 منټ بعد سړی وایي به کور ته ولاړ شو دا داسې ځای دی کې ته ګنټو کښېنې نه ستړیا دی او ثواب یې څومره دی د دې غدونه ثواب دی کې دلته سړی چې یو نماز وکړي نه یو نماز هغه دا ته دونه سوال کړی دی دا ویډیو کې زه تا ته وایم چې دلته سړی چې راسي پهلا ثواب دغه دلته کې 2 رکعات مونځ کوي نه جماعت سره یا فرض هغې 50,000 منځوغه ثواب دی یو بل خبر دلته تا ته وکړم چې دلته سړی چې راسي 2 رکعات خپل قضایي منځ وکړي دلته 2 رکعات کې د پاکستان کې افغانستان کې امریکا کې کم خلک منځونه نه دي کړي غلطي سوي دي هغه دلته قضایي 2 رکعات منځ وکړي 2 رکعات کا 50,000 قضا نماز کا ثواب ملاوي تا څو منځونه وکړل دلته الحمدلله مش هر منځ له چې راځو سونه چې ټایم ملاويږي مطلب هر منځ د پاره یو 8-10 رکعات مش خامخا کوو معنا چې د قضایي ټول مجرا شو خلاص او دا خلاص او یو بل مؤمن د پاره دلته یقین سي کې دا نه وي نا امیدي نه وکي
دلته چې سړی راتلنګ دی نه هغې مطلب دغه دی چې هغه الله باندې ګرانه دي. اوس ته یو میلمانه کوي دا میلمانه وایي خبر هم دا ما څه خوشحاله ده که خوشحاله نه و بیا تاله ولې ډوډۍ وکول. دلته چې ته راغلې بس ته یقین وکوئ الله رب العزت یو ځای راځي الله وایي یو چاته م عذاب نه راکم زه الله یو چاته م عذاب نه راکم اگه عذاب راکم هغه سړی ته به راکم هغه چې زما رحمت څه ناامید دي. څوک وایي ما خو زه خو ډېر ګناهګار یم الله ما نه معاف کړه الله ته هغه باندې غوسه راځي وایي زما رحمت څه خو د دې ګناه زیات نه ده. اور دلته چې دی بس هر ټایم دعا وکوي اور بل دلته صدقه غم نیت وکوي. دا موږ عادت دی د افغانستان د پاکستان خلک راځي لینو باندې راځي خرما ملاق څه شی ولې موږ پیسې نه لرو موږ کې د 3 لک روپۍ خرچ کوو یو 10,000 روپۍ به نور خرچ کوو خرما با خو صدقه وکړو داسې کې دا خلک کوي موږ هم به وکړو موږ خالي لین باندې ولاړ یو دا بد خبره دی. اور اوس ما اراده کړې دي چې زه سبا صدقه راکم خرما غا سبا چې خرما اخلي صدقه. اور یو بل خبر دلته سموار روز بود روز اور جمعرات روز دلته مبارک خلق دسترخوانونه لګي روزه کیږي اور مبارک علیه السلام حدیث دی چې سموار روز اور جمعرات روز روزه اجده اور سبا تاسو منیتو کې میجم بو کو کې دلته سوا اور یو منز اویا زر منزو یو روزه اویا زر روزه ثواب اویا زر دلته ریاض الجنه دی نه اگر ریاض الجنه مطلب چش دی کلته هغه امزک چې دی آسمان سره راغلی دی قیامت ورځ د ګرد دنیا ختمیږي لیکن دا ټوکړه نه ختمیږي دا ټوکړه دغه سبب بالا زی آسمانوں ته جنت ګډیږي اور دا ګرد ماجدونه نه دي ماجد دا ماجدونه الله کورونه دي دا ګرد ماجدونه ما اسمان ته زی حالت جنت کې شامل کیږي او دلته دونی فضیلت دي. دا نو دا چا درته ویلی و دا په حدیث کې دی او دا بالکل حدیث کې دی دا حدیث کې دا راغلی دی چې دا ریاض الجنه چې دی مبارک علیه السلام کور دی حجرو دغه ځای مبارک السلام کور اور د دغه څنګ ته باب ابو الصدیق ورته وای دا هم چې دی ریاض الجنه سره ټچ دی دا دواړه غ فضیلت یو دی. اوس دا خلق ته نه دی معلوم بس هغه الته مسکه خل ریاض الجنه نه دی اور دا ګر د ریاض الجنه دی تقریبا اوس نه دی معلوم مبارک اسلام دا خوا سره راغلی دی دا خوا سره دا خو نو تاسو څنګه معلوم دی دا حدیث کې راغلی دی نه کتابو کې راغلی دی چې دا ګر د امزک مبارک علیه السلام غزایو دلته ګر د صحابه کرام ابوبکر صدیق اور دا هر ځای احترام غدي. نو ته چې دلته راتلې څومره پیسې دی ولګولې یار موږ تقریبا 3 لک روپۍ لګېدل یو سړی پاکستان سره ښه په سړي سر مطلب ورونه د چې راغلي دي دا ټول تاسو مجموعاً څومره لګولي دي موږ تقریبا 4 کسان یا زما مور ده هغه اور یو بل خبره دلته چې سړی راځي یو بل خبره سار وختي هر روز مطلب سلام وکي بیا دلته قبرستان ته ولاړ سي جنت البقیع قبرستان دی دلته بیا ولاړ سي مسجد قباء ته مسجد قباء کې دونه غټ فضیلت دی وای څوک چې 2 رکعات نفل کوي هغه اجر د صدیق موالسن دا قبول عمره کړی دی. اوس دا می عمره له زو احرام تړو و طواف کو بیا چې دی مقام ابراهیم باندې نفل کو بیا و چکر صفا مروه کو بیا اب زمزم چو اور مثلا بیا چې دی د الک کو وشتان ختمو اور د الک هم سنت اصل سنت دغه ته کې ګرد بلیډ لګي صفا وکي دا اصل سنت دی. اور سړی چې نا جوړ دی سر باندې دانې دی او بیماری دی هغه کې بیا گنجائش دی کې وشتان کوشش وکي. ډیره مننه ته خو ډیره احساساتي پوهېږم ډېر خوشحاله یې نه ته ډېره په دې هیله چې ته ورسېږې له خیره دیدن دې وشي د دغو معتبرو او سپېڅلو قبرونو سره. نو کور دې ودان ملګرو تا څه ونه ویل که ته رانږدې شه ته مې یو څه خبره وکړه که نه مونږ ته ستا نوم څه دی او د کوم ځای؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماجی محمد جمیل نوم د زه د کرک اوسېدونکی یم کې پی کې کوارټ را مخکې کرک. ډېر ښه ته کله راغلی یې؟ زه خو جي پرون راغلی یم. او تا ته څه ویل شوي دي چې دلته څومره ثوابونه دي مثلا چې ته ورشې ویې ګورې او دیدن دې وشي د دغو قبرونو ثواب یې څومره دی؟ زه خو جي خپله عمرې په نیت رغولی وم که قرآن مجید آیات ته چې تاسو حج عمره چې کومه ده دا کوئ الله تعالی حکم ده خو شرایط خو به لري که نه؟ شرایط لري خو دا علماو ته پته یې موږ خو علما نه یو خو خامخا ټوله دنیا هر څه سړي زړه غواړي چې زه لاړ شم په هغې هیله مونږ راغلي یو
نو داسې دا هغه پوروړی خو نه یې قرضدار خو نه یې چېرته مثلا په وطن کې نه الحمدلله قرضدار ستا هغه خو به هم قرضداری نه وي مثلا ورونه دي ورېرونه دي نه دا مې وراره ده دا دې وراره دی آه. راشه که نه دا دلته دا خو دلته تم کې دلته دی وي تم دلته اوسېږي آه. او ډېر ښه ډېر ښه نو ته پیسې نه لګې دوی ته که نه دې ځای کې که څنګه دوی خو به فکر کوي دا پیسې دلته په ونو کې دي او ته یې راښکوه دوی ته یې ورلېږه که څنګه او دغسې وي که نه دغسې وي نو خو ما ته چا ویلي و چې حتی دا ستا په کوڅه کې دا ستا په لنډه سیمه کې هم که څوک وږی وي په تا باندې حج نه کېږي نه کېږي نو څنګه ستا په کوڅه کې وږي نشته دنیا وږي دي و ډېر دي آه. نو څنګه بیا راغلی ټول پاکستان وژه د پاکستان ټول قرضوړه شوه ده که نه شهباز شریف ته وخوړل نه هغه لیکه دلته غیبت نه مکوه نه قرضې خبره کوو قرضوړي یو ټول پاکستان هر بچی که مکروز ده نو خو د پاکستان مسؤلیت خو یې ټول نه دی دا ټول د کلي او د کوڅې مسؤلیت خدای چې که هغه وږي وي آه. نو حج نشي نه نشي نو بیا سره رغلی نور ضرورتونه مې وو څه شی دی څه دعا دې وکړه دعا مو دا وکړله چې الله پاک مغفر ته وکړي چې څه وکړي الله پاک مغفر ته وکړي معافي کو چې دې کړي څه ګناه دې کړی انسان د هر رقم ګناه انسان نه دي د په زړه ګناه ډېر دی نه شوي دي که لږ الله مو د معاف کړي اول خو دا شوه چې معاف دی که صحیح بیا دې نوره څه دعا وکړه نور خو مو بس خپل ضرورتونو مطابق کومې دواګانې الله پاک نه سړی غواړي